او اول دی ویل چې رامین شاه اوس راته وایي زړګې صبر کمیانا اوس راته وایي زړګې صبر کمیانا وایي زه ستا نه قربان څه وکړم نور د دې د پاسه په ځان څه وکړم دا باسي ګپي کله ورته سر کټاکي کله ورته ګډا وکړي کله څه وکړي چېرې دا پښتانه په څه باندې خوښه ښکلې خبره مجروح بابا له یو کس د مینې تعویض کړی و هغه ناکامه شوی دی هغه پیر پسې به راځې د خندا مطلب خو تل خوشحالي نه وي کله کله سړی وخاندي دغه ما السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو فاروق جان حسین تاسو ګورئ ایچ ایم ټي وي نن ډېر محترم د دا شخصیت سره ولاړو چا چې مجروح بابا په دې زمانه کې هم کله ارس خلک چې کوم دی په مختلفو غمونو کې اخته دي دی کوشش کوي چې یاره پښتانه په څه طریقه باندې خوشحاله کړي او دا الله پاک زموږ د خاورې له بیا د مردان او بیا زموږ د شرګړ خاورې له خصوصي رحم کړی چې یاره داسې شخصیات یې پکې پیدا کړي دي که یو خو موږ د عدنان صاحب څه ولاړو نو هغه بل سړی هم لا اله په لاره باندې روان دی نو د هغې تعارف به تاسو سره کوي د تعارف محتاج نه دی تعارف ورسره موږ د ځان وکړو چې موږ څوک یو جي السلام علیکم جی ګرانو کتونکو سمیع الله مجروح یم تاسو ایچ ایم ټي وي ګورئ زموږ سره د عدنان ملګري سره زموږ یو ګران محترم او ډېر زړه ته رانږدې ملګری یارباش جناب شاهد خان صاحب هغوی هم دلته کې موجود دي د دوی سره به هم چې کوم دی نو خبرې اترې او د نانې خپرونه به انشاءالله چې ستاسو ډېره خوښه شي زموږ سره اوسئ او ایچ ایم ټي وي سره اوسئ بالکل مجروح بابا خو دی د شیرګړ او موږ پسې رالو نوښار ته دا وجه به راته عدنان صاحب په خپله وایي جي عدنان صاحب السلام علیکم ښار کې او په دې دشتو کې چې کوم دی نو څه کوئ لاول وسلامونه دعاګانې وعلیکم سلام ډېره زیاته مننه مجروح بھائی ستاسو د ټولو ډېره مننه د راتګ تاسو اورو ماشاءالله ستاسو ډېر ښه پروګرام چلیږي موږ په خپل هم ستاسو چې کوم دی کلک مینوال یو تاسو خبره د نوښار وکړه د نوښار کې خو موږ د خیش کوچونګي سره یو پراجیکټ پرانیسته کړې ده د غریبانو دپاره مو یو موقع راوړې ده صرف او صرف 5000 روپۍ مرله ده یو ټاون مو ورته ګولو کړی دی یو ټاون پرانیسته مو ورته کړې ده ماشاءالله ښایسته ښایسته روډونه مو پکې ورکړي دي تاسو ګورئ بلډوزر یې لګیا دي ټیکټر یې لګیا دي د دنیا ډمپر یې لګیا دي د دنیا پیپونه پراته دي تاسو ګورئ یو ښایسته پراجیکټ روان دی د خلکو د انویسټمنټ دپاره یو بهترین موقع ده زموږ دا پښتانه خو ماشاءالله راغله شاهد صاحب یو ویډیو کړی و چونکې د شاهد صاحب خپل مینوال هم ډېر زیات دي په هغه ویډیو باندې راغله الحمدلله ډېر دړادړ چې کوم دی خرڅ روان دي کېږي ډېر د لرې لرې نه چې کوم دی پښتانه راځي تاسو هم راغلي په تاسو به هم پلاټ خرڅوم داسې مې نه پرېږدم تاسو د خدای تعالی اقربانو تاسو هم دې ته کومه بالکل 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 به راځو دا راته وایي دا دغه چې کوم دی اکثره به دې دغه باندې لیکلي کشتونه رو به د کلیان د نغده دی مړی نقد هم چلو قسط هم لینډ چلو سړي سړي ته ګورو هغسې ترتیب ورسره برابر بالکل بالکل خدمت کې روټي بالکل بیا خو به کې مجروح بابا له 500 کالو قرض یې ورکړه شاهد خان السلام علیکم شاهد سره یو څو خبرې اترې کوو جي وعلیکم سلام مجروح صاحب شاهد لا څنګه ژوند زندگی مو څنګه ده او امید لرو چې ښه به یې خو بیا هم ستاسو د خولې نه اورېدل غواړو جي شکر د الله پاک خیر خیریت دی ما څه ورځې مخکې د عدنان بهي دا اډورټایزمنټ کړی د پلاټ جی بالکل دا زموږ دغه عالمان قاریان چې کومې دي په سرمایه کې ډېر کمزوري جی بالکل هغې وي چې موږ له دې پلاټونه والې عدنان بهي سره ما رابطه وکړه نو ما ته ویل چې رایې والا بالکل ګزاره به ورسره کوم هغه دواړه مې راوستې هغوی د پلاټ سودا کوي جی بالکل نه نو دغه صرف قاریان لپاره آفر دی که نه مجروح بابا لپاره هم پکې شته دی عدنان به یو خبره ما ته کړې وه چې یاره حالاتو ته ګورو چې غریبې ګزاره ورسره کوي په ټایم کې کمې پیسې ورسره کوي په ریټ کې نه کوي ځکه چې ما دوی په ریټ کې څه نشم کولی نارمل ریټ ته چې د دې نه هم کم کړي نو بیا ورته هېڅ هم نه جوړېږي ځکه دغه خوا ته زه بوتلو ما ورته ډېر سپارښت وکړو نو هغه په 1,30,000 ما ترې تپوس وکړه نو الریډي دی چې 50,000 روپۍ ما ډسکاونټ ساتلی نو ما ته چې دومره کولی شم ټایم به ورسره وکړم بالکل د بل نه به ورسره 3 میاشتې سیوا ګزاره وکړم عدنان وروره یو مختصر شان تپوس تاسو نه کوو ماشاءالله موږ چې تاسو وینو نو اکثر په خندا کې یې چېرته خو موږ الله دې نه کړي چې موږ تاسو په ژړا کې وینو خو دا راته چې کم داسې حالات وي چې هغې کې ته ډېر زیات خفه کېږي په پښتنو معاشره کې سهار غرمه ماښام اکثر داسې خبرونه نه خلک خبرېږي هغه نارمل روټین دي خو داسې یو خبره چې هغې باندې خامخا خفه کېږي یاره داسې نه خفه کېږم دلته داسې خفګان نه اچوم بعضې وخت خیر کاروباري ټینشن وي لازم ته دومره غټ کاروبار کې لازم څه نه څه چې کوم دی اپ ډاون وي خو د خلکو د بعضې وخت په یو خبره باندې خفه شم زیاتره ملګري داسې چې هغه تا سره په مخامخ یو شاني
او ستا بیک باندې بل شي بالکل او هغه بیا ستا د خپو وخلو کوشش کوي خاطی کې دان کانه کې اور د کانه کې اور چې څوک خی کنه دغه جی همدغه دي د دانت مان خبره پکې شته خو دا مال نه راتله خوړه کې مې وه نو دغه ملګرو نه صرف لږ بعد وخت کې ګیلمن شمه چې ربی په ظاهري خو شکر الحمدلله ټول ښه خپل انډرسټینډینګ ډېر برابر ساتو خو بعضې ملګري پکې داسي چې بیک کې هغه مونږ پسې د خپلو وښلو کوشش کوي او په دې تمه دي په دې غرض دی او په دې اراده دی چې کله بادنان خوارېږي او کله بادنان غر کېږي او کله بادنان الله دې نه کړي الله دې نه کړي چې عدنان خوار شي ځکه چې هغه خو د پښتنو سرمایه ده هغه خو پښتنو ته خنداګانې ورکوي هغه خو پښتنو ته زندګۍ چل ښایي چې یاره موږ د یو بل سره څنګه انډرسټینډینګ وکړو کله به کله ورته سر کټه کړي کله ورته ګډه وکړي کله څه وکړي چې یاره دا پښتانه په څه باندې خوشحاله شي بالکل خو دا د دې خلکو غلط سوچ دی ولې موږ سره د ډېرو خلکو دعاګانې دي ما سره د خپل مور پلار ډېره زیاته دعا ده او زه الحمدلله داسې کردار نه کوو چې یو انسان زړه ته په ازار ورسوو بالکل نو الله پاک انسان ته ګوري هغسې سیسټم کوي که نه جی بالکل نو زه یم چې یاره د چا د لاسه څوک نشي خرابېدی واسې خپل کوششونه کوي چې یم دا کوششونه بس دي بالکل بالکل او دا ټیک خبره ده هغه ته به د زلفو کمڅۍ جوړه کړي زه به دې شلیدلي ګریوان څه وکړم ووایه زه ستا نه قربان څه وکړم نور د دې د پاسه په ځان څه دا باسې ګپي نه نه جي ما دې خو دې ووایي دې شعر ډېره مزه وکړه ما ته یې بیا ووایه یو ځل یې بیا ووایه جي ووایه زه ستا نه قربان څه وکړم نور د دې د پاسه په ځان څه وکړم دا مې تاسو ته ویل چې یاره پښتنو دپاره نور تاسو د دې د پاسه څه وکئ ارزان پلاټونه هم موجود دي کله چې کوم دی مختلف اندازونو باندې کوشش کوئ جی تاسو دا تپوس وکئ په دې پلاټینګ کې ورته ګورئ موږ ډېر سهولیات ورکړي دي دې خلکو ته موږ په دې کیمره باندې وایو خو بعضې خلک وایي چې بهی به صرف د خولې خبره به ویې کړو بس لکه د ټي وي د وخت پې رالو اشتهار یې وکړو ولاړ د خدای تعالی اقربه دا وستو وایي په دې کې موږ جومات ورکړي دي هغه پکې شته په دې کې د لوبو ګراونډ شته په دې کې چې کوم دی مدرسه شته په دې کې سکول شته په دې کې ډسپنسري شته په دې کې یو نیم کنال کې زمونږ هیډ آفیس روان دی په دې کې د نکاسۍ سیسټم شته په دې کې 2 فوټه روډونه شته تاسو کتئ شي هر سټریټ کې خپل بورډ لګېدلی دی د یو سیکټر سیسټم روان دی مطلب یو پرفیکټ سوسایټي یو ډېر ښه سوچ دی په اسلام آباد کې مو کارونه کړي هغه اقربان مو د دنیا ځمکې خرڅې کړي دي هغه سوچ مو دلته راوړی موږ وایو چې د اسلام آباد په طرز عمل باندې کوم دی پروجیکټ دی بالکل بالکل شاهد ورور تاسو سره به هم چې کوم دی نو یو څو خبرې اترې کوو ستاسو خدمات هم نن سبا چې کوم دی نو موږ ګورو په سوشل میډیا باندې نو ډېر زیات ښکلي دي او تاسو چې کوم دی نو په یو ښه سیسټم باندې په یو ښه لیول باندې کار شروع کړی دا سوچ تاسو څنګه رالی چې یاره داسې د خپلې معاشرې له په دې لیول باندې یو کار وکړه چې یاره زموږ دا خلک د داسې مختلفو دوکو نه بچ شي مجروح سے ما با اکثر قتل کم چې نن سبا زموږ سوشل ورکران دي ما به زیاتره وکتل دوی به کېناستل دغه مداریانو سره ځان ته چې کوم پیران دوی به پلانټډ ویډیو جوړه کړه کې به د خپل کور کس رشته دار کېنو پیریانو جناتو مریض به شو کو د هغې نه بعد دغه کم ساده لوغ عوام چې کوم دي څوک به چترال نه څوک به د باجوړ نه بونیر نه کوټې نه را روان شو پیسې به یې ضایع کړې دغه مداریانو به دوی کولو بیا ما دغه یو هڅه وګڼله چې دا یو جهاد دی وروځه میدان ته د دې خلکو اصلیت دنیا ته ظاهره کړه الله شکر دی لګیا یم جنګ کوم او په دغه کې زما چې چا سپورټ کړی نان به دی بالکل ډېره ښکلې خبره ده یو زوړ موټر سایکل زه به په هغې ګرځېدم نان به یې رالی ما ته ویل چې ورور مې جهاد کوو زه در پسې وروسته نه شي نو اوس زه مطمئن یم اوس چې کوم جنګ زه کوم که نه زما نوي پروګرامونه ډېر شوي لا راغلي نه دي نو د عدنان بهي نه ډېر خوشحاله یم ځکه چې په دغه سختو حالاتو کې ډېره ښکلې خبره مجروح بابا له یو کس د مینې تعویض کړی و هغه ناکامه شوی دی هغه پیر پسې به راځئ یو پیر صاحب چې کوم دی نو هغه ته مې ویلې چې یاره زما څه کارونه مارونه خراب دي او ما له تعویض وکړه نو هغه راله تعویض کړی په تعویض کې صرف دا ډلې کړي یا الله کارونه سم کا یو وخت کار ونه کوم چې ته کولاو کومل چې سی پکې لیکلي دي وایي کې صرف دا لیکي یا الله وایي کار سم کا دا خو ته موږ ویل چې مر کتاب پکې سپیشل څه کلمات لیکلي خاص ورته کړی ګوره دا خاص لیکلي بیا هم څه ناڅه ګزاره کړې ده بعضې له خو چې کوم دی هسې تش پاڼې ورکړي پکې داسې خالي پاڼې ورکوي تاسو له خو بیا هم الله یاره ګاڼه پې ډېره یي که نه نو ګاڼه پې ډېره یي په دغه لیول چې موږ وګورو نن سبا په پوډرو کې دومره پیسه نشته څومره چې په دغه کار کې د دم درود کې خلکو ته بزنس جوړ کړي او حقیقت کې دا ټول دروغ دي نه جنات تابع کیږي نه جنات ساختونه لیکي نه تاله تعویضونه روباسي او نه چاته دا پته لګي چې په تا جادو دی بالکل الله دې تاسو په زندګۍ کې برکت واچي تاسو یو ډېر ښه جهاد شروع کړی دی یو ډېر ښکلی کار دی
او منګه چې په کومه طریقه باندې تاسو اغسته دی امید لرم چې دا ټول پښتانه به په دې باندې پوهېږي چې دوی مقصد څه دی په دې کې نورو چې کوم دی نو تربګنو یا څه ته چې کوم دی حاجت هم نشته دی ډیره زیاته مننه شاهد ورور زمونږ دعاګانې تاسو سره زمونږ مرسته هم تاسو سره څنګه چې عدنان بھائی تاسو سره ولاړ دی خو زه وایم چې مجروح بابا تاسو ته پته دی د غزل سړی دی او د ترنم سړی دی د ټپو سړی دی نو زه وایم چې د دې سره عدنان صاحب ولاړ دی او عدنان مرا سره ټپې شریک مجروح بابا ښکرې تیرې که ګورې مجروح بابا زه به ته پکې لومبنۍ ډالۍ کوم چې او اول دې ویل چې رامین شه اوس راته وایي زړګې صبر کمیانا اوس راته وایي زړګې صبر کمیانا میندې کړم خبر مې نه اخلي رب دې په داسې یارۍ اور لګوي رب دې په داسې یارۍ اور لګوي مینه د مینې پیدا کیږي په مینه مینه د قتل میند کړما او په مینه مینه د قتل میند کړما پښتنه خاوره دې ګلزار وي یا چې دا یاران مې پکې عمر تېروي نه و چې دا یاران مې پکې عمر تېروي نه او ما درته ویل پوره بینا کی او د یارانې خبرې ډېرې ګرانې دي نه او د یارانې خبرې ډېرې ګرانې دي نه په یارانه کې ځان سندان کا او پکې پلخي پکې پیخېږي د پلکونو ګزارونه و پکې پیخېږي د پلکونو ګزارونه چې لیونی شوي حال دې وي او روغ به کله د زړګي ویل حالونه دا لیوني سپي به دې مات کي نو او ملنګه مه غواړه په سرو غرمو خیرونه ما درته وي تا نه منله و نصیبه داسې سوال مې کله او کړی ونه او یار به د غاړې تاویزګی کما او خلک به وایي یار په غاړه ګرځوي نه او شهید به یې یو مصره ډالۍ چې و زما اشنایي په خوله نه که و د دروغجن ملا دې ورک شي تاویزونه په تاویزونو باندې نشي کره و ملا الټه قل هو لیکي ځان ګیروي نه و چې مازدیګر اوبول عزیزه ما سودا شي را ماته به دې ملا شي چې برغمنګي راوړې و را ماته به دې ملا شي چې برغمنګي راوړې عدنان خان ستاسو د مصري وار دی یاره جی زه خو مکمل دلته پنچر زه یو اخرنۍ مصره خو ورډالۍ کړې بل طرز تاسو وختي تاسو یو طرز ګونګوناوه هغه راته ووایه زمانه د یار سیر ګرځي ریګي مې غوړه ظالم پریشر دی د سترګو توره چې تا ووینم هسې په ما سترګې تورې تورې شي ستا مینه دونه زورورې چې کمزوری عاشق ورته نه ټینګېږي دا خو به یې دا چې څومره مینه ده له پښتونولۍ سره او د دې خپل قوم او وطن سره یقینا چې د دوی دا مینه دا ډېره بهتري او الله تعالی د دوی له عمر ورکړي او چې موږ بیا چې کوم دی نو دوی نو د دوی سره چې کوم دی نو ملاقات ډېر خوشګوار ملاقات ډېر ښکلی عدنان بھائی الله آباد خوشحاله او بریالي لره ډېره مننه چېرته چې مې ښاد او آبادو صاحب پروګرام د سره شیر کې او عدنان صاحب ځای معلوم دی چکر ولا راواخی انشاءالله او نوخار والا د پاره سایډ کې ناسم بدل ته پخپله په سایډ باندې پخپل یم پلاټینګ کې پخپله ناسم مینوال هم راتلی شي ویډیو پکچر لم راتلی شي او دلته چې کم دی پلاټ اخیستول هم راتلی شي ډېره زیاته مننه بس اوس به د مجروح بابا دا پلاټ وینو مهرباني